د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 نور ټپیان دي. دغه پیښه نن سهار نږدې 10:30 بجې د مومندرې ولسوالۍ په غزګي سیمه کې د 2 موټرو ټکر له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي په وژل شویو کسانو کې یوه مېرمنه هم شامله ده. ولسمشر غني وایي د ترهګرۍ ګډ ګواښونه لا هم موجود او القاعده هم د بیا احیا په هڅه کې ده. ښاغلي غني تیر ماښام د خلیج دولتونو سکرتر جنرال عبداللطیف بن راشد الزیاني سره په کتنه کې زیاته کړه چې د یادو ګواښونو د دفع کولو لپاره باید لا متحد او همکار واوسو. نوموړي همدارس په ډاګه کړې چې افغان حکومت غواړي افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ او انرژۍ د تبادلې پر مرکز او څلور لارې بدل کړي. په افغانستان کې د 100 ښوونځیو او د کابل حلقوي سړک د جوړولو هوکړې تېره ورځ په جدې ښار کې لاسلیک شوې. دا هوکړې چې ټول ارزښت یې 100 میلیونو ډالرو ته رسیږي تېر مازدیګر د مالیې وزارت د سرپرست او د پراختیا لپاره د سعودي عربستان د صندوق د مشر ترمنځ لاسلیک شوي دي. د پراختیا لپاره د سعودي عربستان د صندوق مشر د دغو هوکړو د لاسلیک پر مهال وویل په افغانستان کې پر کارموندنې د تمرکز او د تاوتریخوالي د کموالي لپاره موږ په افغانستان کې د پروژو تمویل ته ژمن یو. ملي دفاع وزارت وایي په کندوز کې طالبانو له یوې بندخونې 15 کسان آزاد کړل. د دغه وزارت د ویاند مرستیال فواد امان زیاتوي په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي د ډلې د وسلو یوه زیرمه هم له منځه وړل شوې ده. ویل کېږي په آزادو شویو کسانو کې له دولتي سرتیرو سربیره ولسي وګړي هم شامل دي. طالبانو وایي له امریکایي پلاوي سره یې د تېرې شپې تر 10:30 بجو پورې ناسته درلوده خو د نن ورځې تر مازدیګره به د دغو خبرو دواړه لوري په خپلو منځونو کې مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند زیاتوي د نن ورځې تر مازدیګر وروسته به له امریکایي پلاوي سره بیرته خبرې پیل شي. د دغو خبرو کره جزئیات لا تر اوسه نه دي خپاره شوي. له دې سره سم د افغانستان لپاره د ناټو د ملکي استازي مرستیالې میرمن هولي هولزر د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې د سولې په بهیر کې د ناټو له ژمنتیا ډاډ ورکړی دی. او 7 کسان د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په تور په غزني کې د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو لوري ونیول شول. د غزني د والي ویاند زیاتوي دغه کسان تر دې مخکې په غزني ښار کې پر ډیریو ترهګریزو پیښو، ترورونو او د مالي امکاناتو پر برابرولو بوخت وو چې بالاخره د غزني ښار له بېلابېلو سیمو نیول شوي دي. ویل کېږي نیول شویو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.